پاکستانی پښتنه ټیک ټاک ستوري حریم شاه آذربایجان ته ورسېدله او پاکستان یې پرېښودو، خو اخر ولې او د څه لپاره؟ سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د حریم شاه په باره کې تاسو ته ټول معلومات په همدې ویډیو کې درکوم. مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د سیاستمدارانو او حکومتي مشرانو په رسوا کولو سره د مشهور شوي پیغلې چې ځان ته پښتنه وایي حریم شاه پاکستان پرېښودو او کینیډا کې د ژوند تېرولو اعلان کړی دی. حریم شاه چې خپل نوم یې فضا حسین دی او 29 کلنه ده، د مانسرې سیمې سره تعلق لري. اوس مهال هغې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د خپل ملګري سندل خټک سره یوځای د آذربایجان په پایتخت باکو کې ده او غواړي د کینیډا سټیزنشپ ترلاسه کړي. حریم شاه په ټولنیزو رسنیو ځکه ډیره مشهوره شوه چې هغې د عمران خان نه نیولې د حکومت د زیاتره کسانو سره تصویرونه اخیستي دي او ویډیوګانې او دغه عکسونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د ریلوې وزیر شیخ رشید سره هم په ویډیو کال کې خبرې کړې وې چې شیخ رشید ته وایي تا به ماته د ځان لوس عکسونه او ویډیوګانې رالیږلي. د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې حریم شاه په خپلو تازه خبرو کې ویلي دي چې د کینیډا سټیزنشپ ترلاسه کولو لپاره یې درخواست جمع کړی دی او غواړي نور هلته ژوند وکړي. هغه وایي د خپلې ملګرې سندل خټک سره یوځای د پاکستان نه تللې ده او د کینیډا په لور روانه ده. حریم شاه زیاته کړه پاکستان زموږ وطن دی، بیا به ورته هم راځو، خو موږ ته اوس ډېر کارونه را په غاړه دي، کله چې دا کارونه ترسره کړو نو بیا به خپل وطن ته راځو. هغې په خپلو خبرو کې واضح نه کړه چې څه کارونه ورته ورپه غاړه دي. خدای ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند خوندي نه دی. څو ورځې وړاندې د هغې چې کله دغه ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې نو د هغې نه وروسته د حریم شاه په اړه ډېر زیات تاوده بحثونه روان شول. نو ځینې څېړونکي بیا وایي چې حریم شاه ځکه له پاکستان نه لاړه چې هسې نه لکه د قندیل بلوچ په برخلیک اخته شي او د هغې په شانتې څوک ووجني. د حریم شاه پلار زلال حسین هم په ټولنیزو رسنیو راښکاره شوی و او د خپلې لور په عملونو یې د خلکو نه بخښنه غوښتې وه. د حریم شاه پلار په دغه ویډیو پیغام کې ویلي و چې ما خپلې لور ته دیني زده کړې ورکړي دي، د هغې نه مې عالمه جوړه کړې ده، خو ډیره د افسوس خبره دا ده چې د لور د دې عملونو له امله په خپلو خپلوانو او ټول قام کې وشرمېدم. د یادولو وړ ده چې اوس د حریم شاه په اړه معلومات شوي دي چې هغه مخکې د ترور زوی ته واده شوې وه او یوه لور یې هم زیږولې ده، خو د هغې نه وروسته یې د خپل ترور زوی نه طلاق واخیستو. حریم شاه په خپلو زیاتره مرکو کې ویل چې پلار یې یو لوی افسر دی او مور یې هم افسره ده او په خپل کلي کې جایدادمن نوابان دي، خو دا خبرې ټولې دروغ وې ځکه چې پلار یې د زراعت په محکمه کې یو عادي نوکر او مور یې په سکول کې استاذه وه. دوستانو، دا د حریم شاه په اړه تازه معلومات چې تاسو ته مو درکړل چې هغه د کینیډا په لور روانه شوې ده او غواړي نور ژوند په کینیډا کې وکړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا درسره لایک کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو له حالاتو نه خبر وساتو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.